په سلامونه مو هرکلی کوم فرید احمد احمدیار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ بایست او د صحت جامې په وطن وي. ګرانو دوستانو، په تېره ویډیو کې ما صرف دا درته وښودله چې څنګه کولی شو چې یوټیوب چینل سبسکرایب کړو او ولې موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوو. ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به درته وښیم چې موږ او تاسې په درس په دې همدې کورس کې چې کوم محتویات یې د درس هغه ټوله به درته تشریح کوم. خو یوازینۍ هیله مې درڅخه دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه په څنګ کې د بیل نښان کښه کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو د ټول در مخه تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، راځئ په ویډیو پیل کوو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم ګران دوستانو که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه همدغه ویډیو لایک کړئ. درسره که چیرې کومه پوښتنه لرئ تر همدغې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. ګرانو دوستانو، زموږ او ستاسې همدا کورس به انشاءالله تعالی پر دغه موضوعاتو باندې راګرځي چې لومړنۍ موضوع مو ده how we can we earn money from internet in Afghanistan. یعنې مطلب دا دی چې موږ او تاسې آیا کولی شو چې په افغانستان کې له انټرنیټ څخه پیسې لاسته راوړو. دا هم زه تاسې ته په ثبوت رسوم چې انشاءالله تعالی موږ او تاسې به په افغانستان کې له انټرنیټ څخه په قانوني طریقه باندې پیسې لاسته راوړو. دوهم موضوع به مې creating Google or Gmail ID. ګرانو دوستانو، دا ساده شیان دي، خو په دې خاطر ما درته راوړي دي چې ځینې داسې ملګري ما هم په ګروپ کې ولیدله چې هغوی بیخي جیمیل نه پیژني او همدارنګه ګوګل نه پیژني او همدارنګه د هغو د آی ډي د جوړولو طریقه به بیخي نه وي زده. نو زه به لومړنی تاسو ته د جیمیل آی ډي جوړه کړم او همدارنګه what is admove in creating admove account. په درېیم قدم کې به موږ او تاسې admove وپیژنو چې داسې ډېرو ځینو ملګرو څخه ما واورېدله چې وایي admove څه شی دی او د کار کولو طریقه خو بیخي هلته پرېږده چې هغه به بیخي نه وي زده، صرف دوی admove نه پیژني. نو زه به admove درته وپیژنم او د هغه څخه وروسته به perfect یعنی کمپلیټ مکمل د admove account درته جوړ کړم چې څنګه د admove account جوړولی سو. او د هغه څخه وروسته what is AdSense and creating AdSense account. AdSense څه شی دی او د AdSense account څنګه جوړیږي په دې باره کې به درته مکمل انشاءالله تعالی معلومات درکړم. او د هغه څخه وروسته information about YouTube and creating YouTube account. د یوټیوب په باره کې درته معلومات درکوم او همدارنګه څنګه کولی شو چې د یوټیوب اکاونټ جوړ کړو او هغه مونټایز کړو. ګرانو دوستانو، دغه ځینې شیان چې زه تاسو ته یادوري کوم د دغو ټولو څخه موږ تاسو په افغانستان کې پیسې لاسته راوړلی سو. نو په دې خاطر زه دغه څه تاسو ته وایم. نو یوټیوب څخه هم موږ تاسو کولی شو چې پیسې لاسته راوړو، خو هغه هم خپل شرایط لري چې بیا به په هغه ویډیو کې چې کوم چې د یوټیوب په اړوند وي مکمل شرایط به درته ووایم او همدارنګه اکاونټ به درته جوړ کړم د یوټیوب ده او همدارنګه هغه به درته مونټایز کړم د اډسنس سره چې بیا تاسو ته پیسې راځي. او ځینو ملګرو یې غوښتنه کړې وه چې فینور ماسټر کارډ څه شی دی او څنګه موږ دا په افغانستان کې جوړ کړو او آیا دا افغانستان ته امکان لري چې رادې سي دا فینور ماسټر کارډ. بلې هو دوستانو، زه همداسې فینور ماسټر کارډ درته پیژنم چې فینور ماسټر کارډ څه شی دی او څنګه کولی شو چې د هغه ماسټر کارډ جوړ کړو او افغانستان ته یې راته راواستوي. ګرانو دوستانو، دا خپل یو نړیوال ماسټر کارډ دی چې په دې سره موږ تاسو کولی شو چې آنلاین خریداري وکړو، همداسې چاته پیسې واستوو او هم پیسې راته راسي. د هغه څخه وروسته پیپال څه شی دی. پیپال هم دا هم یو ماسټر کارډ دی، یو اکاونټ دی عیني فینور غوندې، خو فرق سره لري. دا په افغانستان کې نشته، یعنی کار نه کوي پیپال، خو زه اکاونټ درته جوړوم. په دې خاطر درته جوړوم چې هغه ځینې ملګري که چیرې په خارج کې ژوند کوي یا دوستان په خارج کې هلته کار کوي، خو په افغانستان کې هم درته جوړوم، خو هغه د بلې طریقې. د هغه څخه وروسته بلاګ څه شی دی. خپله بلاګ هم دا یو ویب سایټ دی چې خپله د ګوګل د کمپنۍ د خوا څخه د ګوګل تولید دی او همدارنګه موږ تاسو کولی شو چې په همدې کې یو فری ویب سایټ جوړ کړو او پر هغه باندې موږ ته اډسنس کمپنۍ اعلانات رایله کړي او د هغه څخه موږ پیسې لاسته راوړو. د هغه څخه وروسته د بلاګر د جوړولو طریقه ده چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې بلاګر جوړ کړو، چې انشاءالله تعالی دا هم په څو ویډیوګانو کې به د بلاګر کورس درته مکمل کړم. د هغه څخه وروسته واټ از ورډپریس دا خپله یو ویب سایټ دی چې موږ تاسو کولی شو چې په دا هم یو خپل فری ویب سایټ پکښې کې جوړ کړو د یوه کال لپاره او همدارنګه اډسنس کمپنۍ موږ ته پر هغه باندې اعلانات راکوي او موږ ورڅخه پیسې لاسته راوړو. او همدارنګه په دغه ورډپریس ویب سایټ خپله هاسټ او ډومین هم غواړي. د دې طریقه هم درته ښیم چې څنګه کولی شو چې د یو کال لپاره د ځینو خارجي
ټکنالوژي کمپنیو څخه هاسټ او ډومین فري د 1 کال لپاره رانیسو او د هغه څخه وروسته هم چارجز ډېر لږ دي، د کال څخه فکر کوم 25 که څو ډالره غواړي، نور همدغه مصرف دی. او په اخره کې به همدا درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ یو اپلیکیشن جوړ کړو او هغه پلی سټور ته پبلیش کړو او د هغه څخه موږ تاسې پیسې لاسته راوړو. ګران دوستانو، ځینې ملګري دا فکر کوي چې یوازې او یوازې پیسې چې د انټرنیټ څخه لاسته راځي هغه همدغه طریقه ده چې سلف کلیکینګ دی. یعنې ځینو ملګرو صرف یو اپلیکیشن په خپل ټلیفون کې جوړ کړی وي، خپله کلیکونه کوي پر اعلانات باندې او پیسې ورڅخه لاسته راوړي. ګران دوستانو، هغه دا غیر قانوني طریقه ده، خو هغه بیا هم درته ښیم چې څنګه موږ تاسې خپل اکاونټونه سیف وساتو. یعنې که چیرې موږ تاسې همدغه سلف کلیکینګ ډېر کوو نو زموږ اکاونټونه بندېږي. په همدغه تېره میاشت کې تاسې به شاهدان یاست، بیخي ډېر اکاونټونه د اډسنس لخوا څخه بند سول، ویریفای اکاونټونه وه، یعنې پین هم ورته راغلی و خو بند سوله. هغه په دې خاطر چې سلف کلیکینګ یې کوئ او د دې لخوا څخه په نښه سوي وه، ټوله یې بند کړله. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې دا غیر قانوني طریقه ده. موږ تاسې چې کوم کار کوو سلف کلیکینګ هغه غیر قانوني دی، خو بیا هم زه هغه په اصطلاح په غیر قانوني کې قانوني درته ښیم چې څنګه موږ تاسې خپل اکاونټونه سیف وساتو او بند نه سي. خو موږ تاسې د انټرنیټ څخه پیسې په همدې ترتیب سره لاسته راوړلی سو. ګرانو دوستانو، یادورې در څخه کومه که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او همداسې په څنګ کې د بیل نښان کښېکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د ټولو در مخه تر تاسو پورې در ورسېږي. او کوم چیرې همدغه ویډیو خوښه سوې وي لایک یې کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ همداسې په کمنټ کې راته ولیکئ چې انشاءالله تعالی په آینده کې به بیا پر هغه موضوعاتو باندې درته ویډیوګانې جوړوم. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل، مخ ته مو ښه ژوند ولرئ.